السلام علیکم دوستانو، کوچی نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په کرونا اخته مریضانو ته لارښوونه. لومړی، په کرونا اخته مریضان حتی چې په سخت شکل هم مریض وي 99% باید فکر وکړي چې زه به روغوالی مومم. دوهم، هرې خواته په تداوي پسې منډې را منډې مه وهئ. دریم، ګرم مایعات زیات واخلئ لکه سبزي شوروا، یخني شوروا، د وریجو اوبه چې زیاته مالګه ونه لري. څلورم، یخې اوبه مه څښئ. پنځم، انټي بیوټیک مه اخلئ او قوي انټي بیوټیک بالکل مه اخلئ ولې چې د بدن د ضعیفوالي سبب ګرځي او کرونا ته هیڅ ګټه نه لري. شپږم، که مو تبه او درد زیات وو پاراسټامول او نهایت یو بل قوي الرجیک وخورئ. اووم، د شدید تبې په وخت کې په یو اړخ مه پرېوځئ او اړخ په اړخ کېږئ چې دا عمل د تبې د کموالي سره مرسته کوي. اتم، که تبې زیات ورخطا کولی له خپل ځای څخه ولاړېږئ او آزادې هوا ته ځان ورکوئ او یا هم خپل مخ، لاسونه او پښې په اوبو مینځئ. نهم، د شدید سردرد په صورت کې د سر درد د دوا په څنګ کې سر ته یو څه نرم مساج ورکوئ چې د سر او ورمیږ عضلات ورسره نرموالی مومي ولې چې په دې سر درد کې ټینشن یا روحي فشار هم رول لري، داسې چې د سر او ورمیږ عضلات پکې شخوالی کوي او سر درد زیاتوالی مومي. لسم، که ستونی مو درد کوي نو که مالګه په ستوني تیروئ هغه باید ډیره کمه په اوبو کې واچول شي چې فقط د اوبو خوند بدل کړي او زیاته اندازه مالګه ستونی نور خرابوي. 11، په خپل څنګ کې ګرمې اوبه باید ولرئ کله چې مو ستونی وچوالی کوي سمدلاسه یو څه وڅښئ. 12، کوشش وکړئ په یو کتاب یا کوم بل مناسب کار ځان مصروف وساتئ. 14، ټوخی د کرونا یو عام غرض دی او هغه ته زیات مو ورخطا کیږي ولې چې په هر ټوخي کې له بدن څخه د کرونا زیات میکروبونه خارجيږي او همدارنګه خامخا اکسیجن او د تنفس ماشین او په شفاخانه په فکر کې مه درګرځوئ. 14، د کرونا په هکله خبرونه او فیسبوک مه ګورئ ولې چې له یوې خوا دا ارقام زیات دقیق نه دي او دا مسله زیات طبي او غیر طبي اړخونه لري او له بلې خوا تشویشونه پیدا کوي. 15، زیات خلک د کور او فامیل لپاره کور ته اکسیجن وړي او په تنفسي مشکل مریض ته اکسیجن ورکوي نو باید متوجه اوسئ چې اکسیجن د ګټې په څنګ کې زیات توانونه لري، داسې چې له یوې خوا د هغه اندازه تعیین کول د هر چا کار نه دی او له بلې خوا مریض بیا له عادي آزاد اکسیجن سره گزارش نشي کولای نو باید په پام کې ونیسئ. په پای کې وایم چې کرونا یو مخ قیامت نه دی، که ورباندې اخته یاست 99% فکر وکړئ چې زه به روغېږم او څوک چې 99% دنیا نه قبلوي نو خپله له دنیا سره خدای پاماني وکړئ. امید دی چې له خلکو سره یې شریک کړئ. له توجه څخه مو یوه نړۍ مننه.